راغلي دي که د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي که د وزیرستان شملور مشران راغلي دي یا د میش د ترکخیر قوم سپین ږیري د افریدین مشران عالمان ځوانان ته به سپیشل ډېر سلام کوم چې دا نن ورځ دی کومه احتجاجي جلسه دله جوړه کړې ده او په دغه نومدو چې نن د میش هغه درنه مشران چې په هغې کې ملک نذیر کوکیخیل حاجی صمد لالا علي وزیر حکیار مسعود مصطفی پښتین او سره نوره چې ټوله د پښتنو مظلوم کم کسان دی په ژوندونو کې اچولي دي او په جدي افایرونو کې اچولي دي دا دې په غا کې دا احتجاجي غونډه ده او جلسه ده زه دلته خبرې بیا ته وشوې خبرې مونږ ته نه دي په کار چې دونه وکړو خو په کار دا ده چې دا هغه مشران دي هغه که نذیر کوکیخیل دی که ورسره صمد حاجي دی چې دلته په 11 اکتوبر باندې یوه د پښتنو لوی هغه ته جرګه وشوه چې په هغې کې ټول خلک ټولکونه خلک وو ریاست راغی په دې خلکو یې دلته اټیک وکړو زمونږ کسان یې شهیدان کړل په درجنه یې زخمیان کړل خو الټا یې دا جدي افایرونه زمونږ په ملګري وکړل چې ناصر ملک یې اول په هغې جدي افایر کې ونیو بیا یې صمد حاجي ونیو علي وزیر خو تقریبا 9 میاشتې 8 میاشتې 15 به پوره کېږي چې په جدي افایر کې کله یوه جیل ته وړي او کله یې بل جیل ته وړي پښتونه تا ته یو خبره کوم مونږ ته نن ډېره دی شرم ورځ ده چې مونږ یې په دې خبره سوچ وکړو دلته که چېرته کې مخکې کال 2 د لابیک مشر یې ونیولو هغه خلک ورته کېناستو په زور یې راخلاص کړه زمونږ مشران په جیلونو کې دي مونږ ته وایو چې راځئ قانون آیین ورسره ګورو کوم آیین قانون ګورې ته ورسره و چې په چا باندې جیلي افایر وکړي تو ګرفتار شي بیا مونږ ووایو چې په دې خو افایر و مونږ یې داسې تعصب ورکوو لکه که سړي چې مړی وي څوک یې مړ کړي بیا ووایي چې ده خو مړی کړی و وژل یې کړي وي خلکو په دې جیلي افایرونو باندې چې دا کوم یې مونږ ذلیل کړو کوم دی زمونږ مشران نیسي خو کالونو کالونو یې ساتي دا خبره د څه کوي دا خبره د امر کوي ما ته د دوی دا راوښایي چې دوی وایي چې دا دلته کې چې کومه د پښتون عدالت دی یا جرګه ده په هغې کې به دوی داسې خبرې کوي چې دوی به پاکستان نه ماني دوی به پاکستان ماتوي په هغې کې یو که 27 دي که څونه نقطې دي یوه داسې نقطه نشته پکې چې د پاکستان د قانون د آیین لاندې نه وي بیا مې ولې نه شي دا په دې هوښیار نه دی چې پښتون سره پرېږدی شي موږ نن د دې سټیج نه وایو چې موږ دلته امن غواړو هغه موږ د ژوند دپاره امن غواړو هغه موږ د عزت دپاره امن غواړو هغه موږ د مال دولت د وسایلو د حقوقو دپاره امن غواړو چې زموږ سره د نور ظلم نه کېږي زموږ سره د بېحقي نه کېږي زموږ سره د بېانصافي نه کېږي په دې ټکو راشئ دا هغه الفاظ دي چې دا په اسلام په شریعت کې شته دا د دنیا په قانون کې شته دا د پاکستان په قانون کې او په پښتو کې شته ته چې خپل حق غواړې کله ته اواز اوچتوې بیا تا باندې جیلي افایرونه درس کوي زه تاسو ته یو دوه خبرې د تاسو مخکې کوم چې په موږ باندې خو اول ذاتي په ما دونه افایرونه کړي دي چې هغه د پښتو باندې چې یو ډنګر خر یو لای نه شي
چې دا ته غدار یې، ته دهشتګرد یې، ته پلانې. هغه ما ته ځکه وایي چې ته خبره چیټ کې راکړه، خو زه د خبره پوره کول غواړم. هغه ځکه چې زه تا ته پرون بله ورځ خبره کوم. موږ په جاني خیلو کې 40 ورځې ماشومان مړ ایښي وو، صرف د دې دپاره چې امن به راکړي شي. هلته چې کوم کارنیل میجر دی په هغې د اف آی آر کارډ شي، تر ننه پورې پرې کارډ نه شه. اف آی آرونه الټا په مونږ کارډ شو. پرون نه بله ورځ تاسو به کتلي وي د بلو د متاثرین کیمپ کې یو ماشوم د 8 کالو هغه یې په کور کې د آرمي د ټینک نه وویستو، یې ورسره زخمي کړو. 3 ورځې موږ ماشوم په روډ باندې ایښی وه چې انصاف ورته میلاو شي. هغې کې دومره غرور، دومره تکبر وه چې هلته کې دا نه وي چې دا موږ مړ کړی دی. ته ځان ته څه وایې؟ بیا وایې چې موږ خو به آیین قانون ورسره ګورو. دا آیین قانون چې د جنرال د ځان دپاره جوړ کړی دی، دا آیین قانون چې د غټو غټو د ځان دپاره جوړ کړی دی، دا د 1973 آیین قانون نه دی. په دې کې د ده بال باش د دی د ما خزانه لوټ کوي، زما په وسایلو قبضې کوي. که ته دا خبرې کوه بیا ته غدار یې. یو خبره بیا تاسو ته کومه، زمونږ خو دی چې دغه موږ ټرایبل ایریا چې کومه ده قبایلي چې خاطه تاسو طبقه بولئ، موږ خو ویل چې راشئ چې موږ په دې مرجر کې ورسره راشو په دا انضمام کې. خو خبر شه دلته که سیاسي یې که غیر سیاسي یې، موږ یې انضمام نه وشو. موږ ضم شوي نه یو، موږ یې د فوجي چوڼۍ هضم کړي یو. موږ فوجي چوڼۍ عمر خلا کې هضم شوي یو. هغه یو قانون راوړه چې زما په وسایلو یې قبضه وکړه، زما په ګیس باندې یې قبضه وکړه. زما د وزیرستان نه دونه دا پیپ دریبي د ګیس هغه ته امن دی، کاپر کرومایډ ته امن دی، خو ما ته امن نشته. زه اوس په اخره کې دا خبره کوم چې که چېرته دغه جلسې صحیح دي، احتجاجونه به چاته به یې کوو. پکار دی چې موږ راوځو او کلک قدم راواخلو، نه ټوپک راواخلو نه کوتک راواخلو. په هغې پورې روډونه ورته بند کړو چې کم از کم دغه چوڼۍ خو ورته بند کړو. جرنیلان کارنیلان خو چې نه شي تللی. دلته تاسو بله خبره وکړه چې دا صوبایي حکومت ته به مونږه ګیله دی. دا فیول نه مړه ځان پرېول پکار دي. نه دا فیول سره اختیار شته، نه دا صوبایي سره اختیار شته. دا دې مثال داسې دی لکه د مار په مخې د چرمښکۍ. چرمښکۍ هېڅ خبره نشته. هغه یو سړي مار خوړلی وه، چرمښکۍ ټوپونه وه چې ما او مار سړی سره وخوړو. دروغ به نه وایو، حقیقت راشئ چې کلک قدم واخلو. او که تاسو دې ته ناست وو چې زه قانون ورسره ګورو، آیین که ته د خدای قسم دو چې په قانون یې سره ساتې، بیا به زما ګیره یا زما د پوزه پرې کوې. ډېره مننه، ډېره مننه.